طالبانو او امریکایانو د افغانستان کنګل شویو پیسو په اړه خبرې کړي. رویټرز خبري اژانس په خپل یو راپورټ کې ویلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په تړاو دریو سرچینو خبرو ته په اشاره ورته ویلي چې بهر کې د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو زیرمې خوشي کولو په تړاو دواړو غاړو خبرې کړي دي. دا پیسې اوس په یو امانتي صندوق کې ساتل کیږي او هڅه دا کیږي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره له کنګل حالت راووځي. که څه هم د طالبانو د حکومت او امریکا د ادارې ترمنځ اختلافات شته، د بیلګې په ډول په افغانستان بانک کې د طالبانو لخوا د جګپوړو سیاسي کسانو ګمارل چې امریکا ورسره مخالفت لري او په دوی کې ځینې داسې کسان دي چې لا هم د امریکا د بندیزونو په نوم لړ کې دي. ځینې کارپوهان وایي دا ډول خوځښت به د هغې ډلې مالي سیستم ته د باور ستنېدو کې مرسته وکړي چې یو کال وړاندې افغانستان کې واک ته ورسېده او بهرني هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني. د طالبانو یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په داسې حال کې چې طالبانو د تامیني صندوق مفهوم نه ردوي، خو د امریکا له هغه وړاندیز سره مخالف دي چې ګنې یو دریم کس دی د دغه صندوق پر ستنېدونکو زیرمو کنټرول ولري. د یوې امریکایي سرچینې په وینا چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، امریکا له سویس او نورو هغو ټولو اړخونو سره خبرې کوي چې د تامیني صندوق میکانیزم جوړولو کې دخیل دي او پرېکړه یې دا ده چې پر دې مسلې د یو نړیوال هیئت دې وټاکل شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.